مفتی منیر شاکر صاحب وفات شوی دی نو اوس بل ورځ اغله چون کې خلک زی مشران مولزی او هغه دعا د پارزی نو د هغه یو تصویر دی یا یو ویډیو دا زمونږه د جمعیت علماء اسلام سم مشران ولتلی دي نو هغه چې کله تلی دي نو هغه ټیم کې هغه لاس اوچت کړی دی مولانا طاهر الرحمن صاحب د غالبا هغه لاس اوچت کړی دی دعا کوي او دا هغه زوی چې کم دی عبد الله شاکر هغه لاس داسې کړی دی د کشان ناس ته مشران ټول دعا کوي او هغه لاس داسې ښکته نیولې دي بس دعا پتن لګي چې کوي او کنه کوي هو نو په هغه باندې خلکو یو لوی غوبل جوړ کړی دی چې یاره د وګوره دلته مشرانو لاسونه اوچت کړي دي او د لاس نه دی اوچت کړی نو ګوره د هغه خپل پلارو خپل پلار نو هغه پسې دی په خپل دعا کوي خو د پلار پیدا ده که دعا او پسې نه کوي نو د پلار نقصان دی ځکه چې د مرګ نه بعد د خپل اولاد نیک عمل چي دی دعا دا سيزونه دا په والدینو پسې رسي خبا کېدا نو که دی په خپل پلار پسې د دعا وکړه خو د پلار پیدا وشو که دعا یو نه کړه نو د پلار شه دی نو نقصان وشو نو په دې معنی یاد ساتي د هغه خپل معاملې ده د خپل پلار شه دی د هغه پیدا او نقصان دی نو دی کې ما په خیال په داسې سيزونو باندې خبره نه کول پکار چې د هغه تعلق چې دی نو د هغه خپل پلار سره دی او یا د هغه خپل ذات سره دی او باقاعده چې دی نو په هغه باندې خلک ډیر زیات تنقید کوي نو دا خو د هغه خپل پلار پیدا او نقصان دی ځکه که هغه دعا وکړي نو ماته څه پیدا ده که هغه دعا ونه کړي نو ماته څه نقصان دی یا دا کم خلک چې وایي یاره داسې واغسې نو که هغه دعا کړې وه نو تا ته څه پیدا وه که هغه دعا ونه کړه نو تا ته څه نقصان دی نو د دې خو موږ ته څه پیدا او نقصان نشته د دې پیدا او نقصان چې دی نو دا د هغه خپل والد صاحب ته دی پلار ته دی بل په دې کې خلکو ډېرې زیاتې خبرې کولې باقاعده دا خبرې هم پکې چلېدې چې د چا مفتی منیر شاکر صاحب سره کم اختلافات او چا پې فتوې لګولې وې نو هغې د هغې په حق کې بیانونه هم جاري کړه ویډیوګانې مو کړې او ډېرې زیاتې خبرې اترې چلې دی نو بله ورځ چې دی اوس د هغې په باره کې چونکې ډېر زیاتې خلکو رد چې دی هغه په مفتی ندیم صاحب باندې کو نو مفتی ندیم صاحب هم د هغې په باره کې ویډیو جاري کړې ده تاسو د هغه خپله ویډیو په خپله باندې وګورئ چې هغه پکې هغه خپل موقف چې دی هغې ظاهر کړی دی چې زما اوس هم ګورې دا موقف دی د هغه په باره کې او زه اوس هم د هغه په باره کې زما رایه دا ده او باقاعده چې دی نو په اخره کې د مفتی منیر شاکر صاحب زوی چې دی هغه ته باقاعده نصیحت په تور باندې ویلي دي چې زه تا ته نصیحت کوم چې د پلار دا څومره داسې خبرې دي دا ټولې ته د سوشل میډیا نه ختمې کو دا ویډیوګانې ټولې ته ختمې کا باقاعده نصیحت غونته وته کړی دی او وته ویلي چې ګوره دا ستا پلار ته نقصان رسي نو هغه چې کوم د هغه فالورز دي یا هغه سره څوک مینه ساتي نو هغه د مفتی ندیم صاحب دا چې کوم دی نو د دا ویډیو راغسته دا او هغه باندې بیا خپل ویډیوګانې کړي دي نو یو نیم کس خو پکې دومره انتهایی داسې جبه استعمال کړي دا او داسې کنځلې پکې کړي دي کنه چې هغه د مسلمان شان سره نه هاي ګوره دا خو اختلافات چلیږي د خلکو په منځ کې واغه که یو خبره کړې ده نو هغه خو ورته ډېره په طریقه باندې کړې ده دا یې نه دي کړی چې هغه ته په کنځلو کې یا په غوسه کې یا په سخته کې دا خبره کړې نو بس هغه کلیپ چې دی نو هغه ته خلکو راغستی دی خاص کر د هغې چې کم کسان دي او باقاعده هغې دا خبره کوي چې یاره دا خو دا چلو کو باقاعده مفتی ندیم صاحب ته کنځلې کوي یو څه بل څه نو کنځلې یاد ساتئ دا خو ګوره هسې هم ښه څیز نه دی او بیا یو عالم ته کنځلې کول او بل هغه خو تاسو ته یو خبره وکړه تاسو ته یو رایه درکړه یو نصیحت غونتې درته وکړو د دې په باره کې خدا راغلی که ستا خوښه ده خو ویې منه که ستا خوښه نه شوه دا خبره نو مې منه او خو تا ته دا نه دي ویلي چې دا خبره زه تا ته کوم او ته لازما ومنه نو د هغه په هغه ویډیو کې باقاعده پوره تفصیل بیان کړی دی او هغه خپل موقع پې پکې ظاهر کړی دی چې زمونږ ورې اوس هم چې دی نو دغه خبره ده هغه باقاعده چې دی کومو خلکو په ذهن کې دا خبرې وي چې یاره ټولو خلکو هغه د مرګ نه بعد د هغه سره چې څه مسلې وي یا دغه هغې ختم کړو د هغې کړو نو بعض علما داسې دي لکه مولانا ساجد نقشبندی صاحب حفظه الله اغیم چې دینو د دې یو سیریز شروع کړی دی باقاعده اغي باقاعده د دې په باره کې ویډیوګانې کوي او چې څومره هغه خبرې وي څومره عقاید او څومره سیزونه هغه باقاعده مخې ته راولي نو بعض علما چې د چا کم هغه ټایم کې سرای و د هغه په متعلق نو یاد ساتئ ګورئ هغې اوس هم چې دینو هغه خپل جدوجهد جاري ساتي او خپل پر رای باندې بعض علما اوس هم ګورئ کلک ولاړ دي نو تاسو د
د یو طرف هغه اوریدل نه دی پکار دعا دو طرفه به تاسو اورئ نو بیا به تاسو فیصله کول شي خو به هر حال مقصد پکې زمونږ دا دی چې لکه مفتی ندیم سے اخره کې چې کم نصیحت او تکړه او خبره او تکړه نو دې جواب چې کم دی نو دا کنځلې نه دي چې په کنځلو باندې یو سړی جواب ورکړي ته نصیحت او منا استاخ وخدا کني منه پتا ماره چا د غنیشت